السلام علیکم ګرانو دوستانو. پښتو آل ټیپس یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. نو دلته ډېر دوستان یاست چې زموږ په وایمو کې بلوتوت کار نه کوي. کوم چې بلوتوت ته هغه کې مثال چې زنګ راسي له چې مثال خبرې کنیکټ هم وي له موبایل کې بیا هم هغه کار نه کوي، غږ نه کې راځي. او بل دا د ټایم چې اوس وایمو کې دوه وایموګان راغلي، یو خو چې دغه نارمل کومه وایمو ده کوم چې مخکې وه موږ او تاسو کې غږېدلو دا وایمو ده، او یوه بله وایمو هم راغلې سیکنډ وایمو تاسو سرچ کوئ هغه هم کار کوي، خو دا خپله اوله دا یوه وایمو ده، خو کومه مخکې وایمو چې هغه ښه کار کوي. پوه شوې؟ نو که تاسو کوم مشکل ولرئ په وایمو کې او یا مو هم ډالر په کار وي نو دا پورته ما نمبر څه په دوه نمبرو باندې واتساپ کولی شئ، خاص د انډیا مسافر. نو دا کوم بلوتوت سیسټم چې د هغو ته راځو دا وایمو به دا کلکه ونیسئ، له پورته خوا چې په دوم ته ولاړ شئ اپ انفو چې کوم لیکلی اپ انفو به دا اوکې کړئ. کوم پوره ویډیو پوره وګورئ له سره تر پایه. په دوی کې زه ډېر معلومات درکوم. ډېرو خلکو ټلیفونونه چې راځي نه ښکارېږي، مثال چې لاک یې ټلیفون نه راځي، داسې مثال د خبرې اکثره وخت کور باندې ورته چې ټلیفون زنګ وهي خو دلته نه ښکاري، مثال دلته نه ښکاري یو ټلیفون دغه زنګ وهي. نو وایمو له خپله هر وخت باید چې انټرنټ خلاص وي. نو له پورته خوا چې به دغه دریم دا اوکې کړئ ډیټا یوزډ، داسې هم دا اوکې کړو. دوج ته به ولاړ شئ، دوج کې کوم یو بند و هغه به ټول خلاص کړئ. پوه شوې؟ لکه ډیټا نیټورک سیم 1 چې د سیم 2 د وای فای چې تاسو لږ چې چلوئ هغه چې وایمو صاف کار کوي. دوم ته راځو نوټیفیکیشن ته. له پورته خوا چې کوم څلرم ده دغه نوټیفیکیشن دغو ته به دغسې اکثره وخت بند وي، بیا نو ټلیفون نه ښکاروي. پوه شوې؟ دغو کې د ما سیټینګ وګورئ څرنګه ده، تاسو به هم دغه رقم کوئ. دغه که کوم بند و دا به ټول خلاص کړئ. پوه شوې؟ چې ټلیفون لاک یې وینئ ډسپلی نوټیفیکیشن ډیټیل آن د لاک سکرین. که مو چیرې ټلیفون لاک هم وي خو تاسو ته به زنګ راځي. پوه شوې؟ هغه بعد مثال خبره دوجه کې که کوم سیسټم بند و نوټیفیکیشن یا زنګ مو وربدلاوه وایمو ته ځان ته زنګ لګاوه نو دا ټول شیان خلاصولی شي. وایمو وایبریټ مو خلاصوه، مثال چې وایمو باندې ټلیفون راشي تاسو ته به زنګ وهي. دوجه کې زنګ وربدلولی شئ، نوټیفیکیشن وال کوم چې میسج راشي وایمو کې لا زنګ راځي هغه هر شی وربدلولی شئ. له هغو بعد راشئ پسې هغو ته سټوریج ته پرمیشن چې کوم ده پرمیشن چې کوم ده هغه دغه همدا کلیک کړو. دوجې ته به ډېر پام کوئ. پوه شوې؟ دوجې کې بلوتوت والا هم د اکثره وخت ټلیفون چې نه کېږي یا ټلیفون کټ کېږي یا هم لیخه شوغځي بیا کټ چې د ټلیفون پوره هسټري ډیټیلز د هغه نه ښکاري یا نمبر نه ښکاري یا مایک یې کار نه کوي، هغه ټول دغه د مثال د خبرې که چیرې دا رقم بند دي، مثال د خبر دا رقم بند دي، بیا دلته ناٹ الاوډ کې کته ښکاري، مثال یو بلب هم بند کړم چې پوره معلومات ورته وشي. دلته بیا ناٹ الاو کې ښکاري کوم چې تاسو ګورئ نو دا به دا کلیک کړئ الاو اونلی وایل یوزینګ د اپ، نو دغه ځای به دا کلیک کړئ، دا به هم داسې خلاص کړئ الاو اکسس ټو د میډیا اونلی. نو مثال هر څومره تاسو به هغه وایمو مو جام نه کېږي چې کوم نمبر ښایي هغه ورې تکسیب کېږي. او دلته کته که شی بند و دغه ټول خلاصولی شئ، مثال دا ما هغه وګورئ ډیټیلز وګورئ. پوه شوې؟ دا درې خطې دا پورته دا وکړئ کې آل پرمیشن دوجې کې کتلی شئ تاسې ټول معلومات دلته هم کې وګورئ. پوه شوې؟ پورته خوا چې کال هسټري کتای شئ، دلته کوم نمبر چې کوم نه ښکاري هغه دلته پکې موډیفای کولی شئ، سیف کولی شئ، مثال یو نمبر دوه وارې هغه بیرته یو کې کولی شئ. بلوتوت باره کې دغه ده پرمیشن د ډېرو خلکو بلوتوت نه ښکاري، مخکې چې کوم پرمیشن و هغسې ورکړئ ته بیا بلوتوت ښکاري په هغه کې که شی بند و ته بیا نه ښکاري. مثال خبر دا کتلی شئ ما اوس بلوتوت نه در سره کنیکټ کړی، دلته پوره ډیټیلز نور هم پوره معلومات شته پکې اوس وایمو ډېر شیان کې را ایډ کړي دي. نو بیرته شاته ځای کې ولاړ شئ، دا خو مو وکتلو چې شی بند دی هغه به ټول کې خلاص کړئ. نو هغو بعد دا ما وایمو کتلی شئ که کوم شی تاسې بند و پکې هغه ټول کې خلاصولی شئ. نور اتې ډېر نورو سیټینګو کې ګوتې مه وروئ، مثال دغه که چیرې تاسې کلیر کړئ بیا هم پوره وایمو مثال د خبرې که ډېرو خلکو جام هم کېږي خو بیا بیرته له سره چې راجسټر کوئ هغه بیا ډېر کار ده، نو دا کلیر کولی شئ وایمو مې بیا فاسټ مثال د خبرې کمپنۍ له خوا چې بیا ټلیفون ته راشي بیا چې OTP کې ورکوي نو دا دواړه چې کلیر کړئ اتې وایمو بیا یو مخ ښه فاسټ کېږي، تیز کار کوي، سلو نه کېږي، بنده نه کېږي.
او نور که په وایمو کې کوم مشکل و تاسې موږ ته کامنټ کولی سئ او د ما د واتساپ نمبر دغه دی په سکرین باندې دلته تشو کوم پورته چې کوم د ما د واتساپ نمبر کاروي په دغو کې خاص د انډیا مسافر ما سره په واتساپ کې میسیج کولی سي او ډالر کم کار و په یو ځای باندې سر څو ډالر وغواړئ هغه درته لیږلی سم نور که کوم مشکل و د مسافرو لخوا انشاءالله دغو چینل کې ما په هر شي باندې ویډیوګانې جوړې کړې تاسې کتلی سئ نو نور ملګرو سره هم شریک کړئ چې ټول مسافر ګټه ترې واخلي مو خاص و خاص مطلب دغه ده چې مثال د خبره کوم مسافر ورونه لیدلې هغه دغو مشکله دغو وایمو خو ډېر اسانتیا جوړه کړې ده نو ډېر ملګري مشکل لري د هغو مشکل حل سي نو دغه ما واتساپ نمبر دی بس یو ټلیفون مه کوئ ډېر وبښئ ځکه زه مصروفیات زیات لرم میسیج راته کولی سئ زه چې څومره زر تر زره سي انشاءالله تاسو ته جواب درکوم نور مو په الله سپارم دعاګانو کې مو یاد ساتئ